دا په کونړ نورګل ولسوالۍ کې د قاسمیه مدرسې څخه د 40 ځوانانو د فراغت مراسم دي. د دې مدرسې مسؤلین وویل شاوخوا 40 ځوانان د رب تعالی د سپېڅلي کتاب قرآن کریم د ناظري او حفظ زده کړې ترلاسه کولو وروسته فارغ شول. الحمدلله دلته شپه ورځ ایتالیه مدرسه وایي او د طلباو خدمتونه کیږي. لومړی خدمتونه زمونږ د حفظ او د ناظري په شعبه کې دي او بیا ورسره کتابونه تر 4مې درجې پورې سږ کتابونه وو او انشاءالله کوشش کوو چې پرمختګ پکې وکړو. په دې مراسمو کې یو شمېر عالمانو په خپلو خبرو کې وویل په مدارسو کې زده کړې د دنیا او آخرت په ګټه دي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د عصري زده کړو ترڅنګ په اولادونو دیني زده کړې هم ترلاسه کړي. مدرسه زمونږ د استادو د عزت د ابرو د غیرت د حیا ځای دی. مدارسونه به دفاع کوو، مدارس سره ملګرتیا کوو، تعاون به وکړو، خدمت به قسم دی که مدرسه کې د جارو والا الله پاک تا بې عزته کوي نه تعالی عزت درکوي. د افغانستان مسلمانانو ته د الله رب العالمین دین یو سالمه رهبري او سالمه ترجمانی په داسې انداز باندې چې د قومونو د یووالي او د محبت او د محنت سبب جوړ شي او قومونه په خپلو بچو باندې دنیا کې هم خوشحاله شي آخرت کې هم خوشحاله شي. دغه اواز دی او دا دعوت دی زمونږه چې علما باید محنت داسې انداز باندې وکړي چې اخلاص باندې او استعداد باندې محنت مشتمل وي او د قوم صحیح سالمه رهبري وکړي. د یادولو وړ ده دا مهال کونړ کې په دیني مدارسو او عصري ښوونځیو کې د نوي نسل د روزنې بهیر په ښه ډول دوام لري.